لږ زما په زړه کې کښېنه زما زړه شه زه سندرې درته وایم ته وده شه. سلامونه مینه او درنښت د هنرغږ یوټیوب چینل درنو کتونکو، بیا هم په دې هیله امید کې تاسې ټول درنه کتونکي به راته روغ جوړ خوشحاله سوکاله صحتمند یاستئ او د صحت کلي مو پرته وي. کتونکو په نننۍ خپرونه کې مو یو ځل بیا د ډېرو لیدونکو اوریدونکو د بار غوښتنې پر اساس یو ځل بیا د لوی پکتیا څخه ځوان هنرمند ښاغلی نصیب ساقب راوبله تر څو ستاسو هغه ذوق او تنده خړوبه شي. لکه څه ډول چې په تېره خپرونه کې ساقب صاحب تاسو په تودو غزلونو باندې نازولي یاست. ساقب صاحب زموږ پښتنو تر څنګ تاسو ته خواږه خواږه کلمونه وایي او خوږې زمزمې به درته کوي. ساقب صاحب درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایو. مننه دې کوو چې نن مو یو ځل بیا تکلیف درکړی، زحمت دې سره دی. په دویمه خپرونه کې بیا هم تاسو ته ښه راغلاست او هرکلی وایو. مننه دې کوو. ډېره مننه تاسو نه. ټولو ملګرو ته سلامونه، خدای دې وکړي چې ټول راته جوړ وي او د اورېدونکو ډېره مننه. او دلته ټول د هنر مینوال ناست دي، یا څنګ کې هنرمندان هم پکې د دوی په اجازه او خوشحاله یم چې بیا در سره یم. ډېره مننه. ډېر زیات خوند به وکړي. ډېره زیاته مننه ساقب صاحب. بیا دې هم مننه کوو. کتونکو یوه یادونه کوو چې په ننني پروګرام کې زموږ د پروګرام بڼه یو څه نه څه بدله ده چې د موسیقۍ ګروپ هم ګڼ دی او د دې تر څنګ مو د شپې ستوري رابللي دي. لکه څه ډول چې تاسو ته په هغه لوګوي یا ټپکې ښکاري چې کوم بینر ته موږ لګېدلی دی هغې کې هم د شپې ستوري رابلل شوي دي. نو په کیبورډ باندې رفیق باوري دی او په طبله باندې ښاغلی محمد غفور زاده دی هم زموږ تر څنګ ناست دی. دوی ته هم ښه راغلاست وایو. ساقب صاحب لومړی کې د چا کلام ډالۍ کوئ تاسو تر څو زموږ لیدونکي ډېر په انتظار پاتې نه شي؟ زه خو به دومره ووایم چې که څه هم ما مخکې خپرونه ثبت کړې ده، هلته مې غزل پکې ویلي دي یو څه. نو زه نوم د ممتاز ورکزي غزل دی، فکر کوم نوی د دې ورځو کې لیکلی دی. بلا خوند به وکړي. دا به درته ووایم. بیا په دې منځ کې خیر ټپې کلیوال ډېر زیات خوند به وکړي. ډېر زیات خوند به وکړي. لپاره هغه به مو ووایم. کتونکو زموږ خبرې اترې به روانې وي. راځئ چې د ساقب صاحب دغه خوندور کلام چې له ورکزي صاحب دی دا واورئ، بیا هم زموږ خپرونه دوام لري. زموږ سره پاتې شئ. د سوال من شومه چاپېره تاوېږم در پسې بیا در مین شومه چاپېره تاوېږم در پسې انتظار تل کانے کوي خو ننې بله وکړه د ګړستن شومه چاپېره تاوېږم در پسې تر څنګ کې ناستمه او چې ګیله من شومه چاپېره تاوېدم درپسې تسبیده اړوره منځ کوه تسبیده اړوره خانما ملېده اړوره
ډېر زیات خوند یې وکړ ثاقب صاحب کور بیا باد چې په خپل خواږه کلام دې زموږ د هنر غږ یوټیوب چینل درنه کتونکي خوشحاله وساتل. کتونکو ته لرم چې ستاسو ادبي تنده به هم خړبه شوي وي. ثاقب صاحب غواړم په دې وخت کې له تاسو پوښتنې وکړم ځکه زموږ پروګرام ډېر ښه پیل شوی دی. د پوښتنو په ځای کې په دې وخت کې کتونکو ته تاسو د چا کلام ډالۍ کوئ نو مهرباني. زه به دا دویم کلام د حبیب جلالي صاحب یو غزل دی ما کمپوز کړی دی. البته کمپوز خو شاید حتما د بل کمپوز سره ټکر خوري خو ځان ته نه وایم خدای وکړي چې لیدونکو خوښ شي او خوند یې نه واخلي. ثاقب صاحب ستاسو له خولې چې کوم غزلونه موږ اورېدلي دي بلا خوند یې کړی دی خو زه فکر نه کوم چې دغه غزل به رنګ پیدا نه کړي خوند به رانه وړي. ستاسو له خولې چې هر څه وي زموږ دپاره ډېر خوندور دي. کتونکو تاسو واورئ د خمیم جلالزي دغه کلام چې د نصیب ثاقب په خواږه غږ کې دی. بیا هم زموږ خپرونه دوام لري زموږ سره پاتې شئ.
زبې وجودم تا دومره ټینګار ولې کاوه چې ځایونو په ما دې اظهار ولې کاوه من زندگی د یو بل د زړه لپاره کړې موږ نو میاشتو کالونو ته شمار ولې کاوه تاته چې ښکاري بغاوت لروایا تو ګناه سمرات وایا په ما دې دا کار ولې کوو مسافر تزینا کتا نتساینا نتسایم لهیر شوی محبتانا سوایی
مننه کتونکو دا به نننۍ خپرونه چې د لوی پکتیا نه بلکې د لوی افغانستان له ښکلي هنرمند نصیب ثاقب سره مو جوړه وه. تر بلې وې داسې خپرونې چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. موږ ته اجازه راکړئ. هر چېرې چې یاستئ روغ جوړ خوشحاله سوکاله پرې یاستئ.
دومره ښایسته یې تا ویشتلی یمه سلوه په ښایست دومره ښایسته یې تا ویشتلی یمه سلوه چونه خو پرېږده ښاپېرۍ دې نه دې سیالې تا ویشتلی یمه سلوه سترګې منا